السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې د سره د کرکټ یو څو مهم خبرونه شیر کوم. د کرکټ د مینوال لپاره خاص کر د احمد شهزاد او کامران اکمل د مینوال لپاره یو ډیر غټ د خوشحالۍ خبر. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پی اس ال 2023 کې کامران اکمل او احمد شهزاد یو ټیم هم نه دی اغستی. اوس احمد شهزاد او کامران اکمل لپاره ډیر ګډ نیوز راغلی دی. د استرالیا سره تعلق لرونکي یو زبردست وکټ کیپر بیټسمن میتویټ دا په کراچي کنگز په ټیم کې اغسته دی. اوس تازه دا خبر راغلی چې کېدای شي میتویټ په پی اس ال 2023 کې شریکت ونه کړي، ځکه چې د استرالیا د ټیم د انګلند او د زیمبابوې سره ون ډے او ټیسټ میچونه دي. د استرالیا د ټیم سره د میتویټ په شان بل وکټ کیپر بیټسمن نشته. نو د استرالیا او د انګلند د میچونو د وجې او د ذاتي مصروفیاتو د وجې کېدای شي میتویټ په پاکستان سوپر لیګ پی اس ال کې شریکت ونه کړي. که میتویټ په پی اس ال کې شریکت ونه کړي، دغه په ځای به کامران اکمل له کراچي کنگز په ټیم کې شاملېږي. کراچي کنگز به مجبورن کامران اکمل په ټیم کې شاملېږي، ځکه چې د کراچي کنگز سره بل وکټ کیپر نشته. د کراچي کنگز یو بل کلاړي دی جیمز وینز، چې کېدای شي هغه هم په پی اس ال کې شریکت ونه کړي. د جیمز وینز تعلق د انګلند سره چې دی پر کراچي کنگز په ټیم کې اغسته دی. اوس تازه خبر راغلی چې کېدای شي جیمز وینز هم په پی اس ال کې شریکت ونه کړي، ځکه چې د انګلند استرالیا سره او د سریلانکا سره ون ډے او ټي 20 میچونه دي او جیمز وینز د انګلند یو تکړه بیټسمن دی. نو د جیمز وینز ذاتي مصروفیات هم دي او د استرالیا او د سریلانکا سره میچونه هم دي. نو کېدای شي جیمز وینز هم په پی اس ال 2023 کې شریکت ونه کړي. نو که جیمز وینز په پی اس ال کې شریکت ونه کړي، هغه په ځای احمد شهزاد د کراچي کنگز په ټیم کې شاملېږي، ځکه چې جیمز وینز یو زبردست بیټسمن نو کراچي کنگز به یو بیټسمن کمی محسوسوي. نو د جیمز وینز په ځای به احمد شهزاد د کراچي کنگز په ټیم کې شاملېږي. او بل خبر د فاست بولر حارث رؤوف په اړه کې دی. څنګه تاسو پته، حارث رؤوف د انګلند او د پاکستان په ټیسټ میچ کې ډیر روان زخمی شو. حارث رؤوف اوس په ټوئیټر باندې ټویټ کړی دی چې زه اوس مکمل ټیک ټاک یم. څنګه تاسو پته، د نیوزیلند ټیم راغله پاکستان ته. نو د نیوزیلند او د پاکستان چې کوم ون ډے سیریز دی، د غیر لپاره حارث رؤوف اوس مکمل تیار دی. او بل خبردار جاوید افریدي یو ځل بیا ټولو پښتنو زړونه وګټل. جاوید افریدي دوباره د افغانستان کرکټ بورډ سره رابطه کړله. جاوید افریدي د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلي چې په پیښور او بابنیاس کرکټ سټیډیم کې لږ کار پاتې دی او تاسو به راځئ خامخا په پیښور کې زموږ سره ټي 20 سیریز کوئ. نو جاوید افریدي ډیر کوشش شروع کړل چې په څه طریقه باندې دوباره پیښور ته انټرنیشنل کرکټ راشي. په کمنټ سیکشن کې د جاوید افریدي د فارس الفاظ ضروری ولیکئ. د جاوید افریدي د افغانستان کرکټ بورډ سره او د افغانستان د لوبغاړو سره ډیر زیات تعلقات دي. نو خامخا به د جاوید افریدي خبره مني. که تاسو زموږ پیج فالو کړی نه وي، زموږ پیج فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. مننه.